د اسلامي امارت د واکمنۍ ځواکونو ګڼې بېلابېلې وسلې نیولې دي. دغه تجهیزات او وسلې په کومه سیمه کې کشف شوي او آیا په تړاو یې څوک نیول شوي؟ بلخوا د نوموړې واکمنۍ د کورنیو چارو وزارت نوي پولیس وروزل. فارغو شوو پولیسو ته د چارواکو ویناوې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. 661 تنه د پولیسو منصوبین له مسلکي او عقیدتي زده کړو وروسته د پروان ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه فارغ شول. یاد منصوبین چې د پروان او پنجشیر ولایتونو په ولسوالیو او امنیتي حوزو کې جذب شوي وو، له 2 میاشتنۍ مسلکي او عقیدتي روزنې وروسته د پروان د پولیسو له روزنیز مرکز څخه فارغ او د ټولنې خدمت ته وړاندې شول. په همدې تړاو د یاد مرکز په انګړ کې جوړه شوې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د اداري معینیت نظامی مرستیال شیخ محمد نظر شینواری، د تعلیم او تربیه قومندانۍ اداري مرستیال مولوي وزیر رحمان رحمانی، د پروان والی مفتی محمد ادریس انوری، د یاد ولایت د امنیه قومندان قاری محمد جاوید ضیاء الرحمن او یو شمېر نورو مسؤلانو او منصوبینو ګډون کړی و. مسؤلانو په خپلو ویناو کې نوي فارغ شوي منصوبین له خلکو سره ښه چلند، د اوامرو اطاعت او خپلو دندو ته په وخت رسیدلو ته وهڅول. بلخوا د 201 خالد بن ولید قلي اردو لومړی سرحدي لیوا منصوبینو له لوري ګڼ شمېر اسلحې او مهمات کشف او ضبط شول. د 201 خالد بن ولید قلي اردو د عبدالله بن عباس لومړی سرحدي لیوا د کشف او استخباراتو منصوبینو د کونړ ولایت په مربوطاتو کې د یو لړ کشفي راپورونو پر اساس 11 میله بېلابېل ډوله اسلحې او ګڼ شمېر مهمات کشف او ترلاسه کړل. په یادو وسلو او مهماتو کې 9 میله کلاشینکوفونه، 2 لاسي بمونه، 6,040 فایره د تومانچې مرمۍ، 4,000 فایره د کلاشینکوف مرمۍ او ګڼ شمېر نظامي توکي شامل دي. څو ورځې مخکې هم د 314 مرکزي قلي اردو منصوبینو د کشفي عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات نیولي دي. درنو لیدونکو،